سرک ولسوالی خوگیانی چند پیش افتتاح شد، اما یک سرک فرعی دیگه که با طول تقریبا 18 کیلومتر طول داره، 15 قریه ازش مستفید میشه، امروز عملا افتتاح شد که انشالله به صورت اساسی جغل اندازی خواهد شد. در گذشته متاسفانه این سرک مشکلات زیادی را به باشندگان این منطقه که 15 قریه است به بار آورده بود، چون سرک خراب بود، مریضا برای به تکلیف میشد، رفت آمد برای مریضدارا بسیار مشکل بود. لذا امروز سرک افتتاح شد، انشالله در طول 18 کیلومتر تلاش میکنیم قبل از رسیدن فصل سرما کارش به پایان برسه و به گونه اساسی انشالله جغل اندازی خواهد شد. که دا راته جوړ شي موږ به انشاءالله ډېر اسوده شو، ځکه چې موټر به کولی شي چې په دې چړیانو باندې اسوده وخیږي او ورسېږي مزل ته هغه مریض هغه ډاکټر ته یا دغه ته ورسوو. او د اسلامي امارات له چارواکو څخه موږ ډېره مننه کوو، منندوی ورڅخه الله پاک دې نور هم دوی ته د خیر توفیق ورکړي چې ملت ته خدمت وکړي او سبب د مصدر د خدمت و ملت ته وګرځي. هغه سرک باندې خو یقیني موږ ډېر سخت تکلیف یو، ځکه چې د موږ دغه سیاسري چې واوره وشي دغسې وخت راغلی دی چې موږ په دغه باندې راوړي دي، په اوږو مو وړي دي، خلک مو یخ وهلي دي، یخ په وهلي دي، نو له ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو سره په ژمي کې موږ مخامخ یو. نو موږ اوس له اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه په صحیح ډول یې راته جوړ کړي او د موږ دغه مشکلات ورسره حل شي.